در مرکز کارتینا با تعداد 44 کارمند ما داریم که از آن جمله 5 دانش زنانه است و باقی 39 دانششان مردان است که در بخش‌های مختلف مصرف خدمات به هموطنان عزیز است. در کارتینا مرکز که شده ظرفیت مقدار 1500 تا 600 مراجعین پوری کولی شده تا ثبت نام بایومتریک مراجعین او په همدې تعداد من کولی شو دې ته تذکرې ورته توضیح کړو. نو اوس دومره ظرفیت موږ لرو کولی شو کارمندانو ته خدمات وړاندې کړو په عین وخت تقریبا چې مجموعي طور سره موږ وایو 1100 نفر ورځني شکل کولی شي کارتینا مرکز ته مراجعه وکړي او دلته د کومو کارونو ته مراجعه وکړي. د تحول نه را په دې خوا په کارتینا مرکز کې په حدود د 50,000 الکترونیکي تذکرې توزیع شوي دي او په همدې تعداد موږ د مراجعینو بایومتریک او ثبت نام ورته کړی دی چې د هغې څخه تقریبا په حدود د 15 میلیونه افغاني عواید دولت بودجه ته تسلیم شوي. مرکز کارتینا خدمات از توزیع نیز فعال است که خدمات مختلف ارائه میکنند. مثلا ثبت تولد است، کسایی که نو تولد میشن اونا تذکره پدر و مادر و کارت تولدشون رو میارن به مرکز و میتونن به فامیلشون ثبت میکنیم تذکره برایشون حفظ کنیم. و یک تذکره تجدید است، اینجا خدماتش داریم. کسایی که 7 ساله میشن یا 18 ساله میشن بایومتریکشون رو میگیریم تذکرهشون رو براشون توزیع میکنیم. ثبت شهروند داریم ما در مرکز کارتینا. کسایی که تذکره الکترونیک گرفتن و یک عضو فامیل یا چند عضوشان از پیشان در فامیلشون ثبت نیست میتونن اونها هم مراجعه کنن و در فامیلشون بعد از مراحل قانونیشون اون در فامیلشون اضافه کنن. همچنان ما ثبت ازدواج، کسایی که تذکره الکترونیک گرفتن و در وقت مجرد بودن ازدواج نکردن بعدا ازدواج کردن اونا هم میتونن تذکره الکترونیک خود بیارن و همراه نکاح خط رسمی از محکمه تا ما اینجا فامیل براشون تشکیل بده اونا را ثبت ازدواج. که چیرې د چا تذکره مسنا تذکره اخلي تذکره ورکه شوي یا سوځېدلې یا چې کله ترلاسه کړل پوره کېږي هغه عکس د دې تذکره چې ورسره د هغې سره مطابقت ونه لري نو د قانون په مطابق هغه باید موږ مسنا تذکره ورته توضیح کړو. نو که چیرې سوځېدلې تذکره د دوو تنو افغانانو چې تذکرې تابعیت ولري هغه به موږ ته راوړي مراجعه وکړي د هغې تصدیق په اساس موږ ورته مسنا توضیح کوو. او که چیرې تذکره ورکه کړي ورکه شوي نو د هغې به موږ ته یو اعلان راوړي د افغان اعلاناتو نه د هغې په اساس ورته بیا موږ مسنا تذکره دویمه تذکره ورته توضیح کوو. او په هغو ځایونو کې چې رسنۍ وجود نه لري یا امکانات یې نه وي نو که تذکره که چا ورکه کړي وي نو د هغو کولی شي 2 نفر تذکرې ته ولري د هغو تصدیق موږ ته راوړي د هغې په اساس هغو ته موږ مسنا تذکره دویمه تذکره ورته چاپ کړو.